ما پر تا د هغه ستر مجاهد نوم ایښی چې ټپي ټپي به و، خو تر خولې آه نه خد. د ښار په یوه څنډه د یوه خوړ په غاړه د عربي سوداګرو استوګنځایونه وو. د خوړ دواړو غاړو ته د ناریال ونې ولاړې وې. لږ وړاندې خالد د ډبرو یوې کلا ته اشاره وکړه. ویې ویل دا زموږ کور دی. په کلا کې دننه د کیلو او ناریال ګڼ باغ و. د ډبرو نه جوړ وړوکي کور په مخ کې یوه چوتره وه چې د بانس د لرګیو څپره پرې درېدلې وه او پر سر یې د ګلانو او شنو بوټو څپر خپور و. هوا نه چلیده او ګرمي زیاته وه. زبیر په خولو کې ډوب و. خالد چې د ګرمۍ زور ولید هغه یې د کوټې په ځای په همدې څپره کې مناسب ولید. زبیر د یوې ونې په تنه کېناست. د خالد په اشاره یو تورپوستی هلک هغه ته په لاس ببوزی وهه. تورپوستی هلک په پکې وهلو یو ډول خوښي احساسوله. خو زبیر خالد ته وویل په دې ګرمۍ کې ده ته زحمت ورکول مناسب نه دي. ورته ووایه چې پکې وهل پرېږدي. تورپوستی هلک په خپله په عربي ځواب ورکړ ته زموږ میلمه یې، ما د خدمت له حق نه مه محروموه. زبیر وویل اوهو ته په عربي پوهېږې؟ د هلک پر ځای خالد ځواب ورکړ دی له وړوکوالي له موږ سره اوسي، دی زموږ پلار پاللی دی. هلک د زیاتې پیژندنې ضرورت احساس کړ. ویې ویل زه مسلمان یم او نوم مې علي دی. خالد د سرندیب په ژبه څه وویل. هغه پکې پرېښود او په یوه منډه د ناریال په یوه دنګه ونه وخت او څو ناریال یې راوش کول. د ناریال له اوبو څکلو نه وروسته زبیر له خالد سره تر لږ ځنډه خبرې کولې او د خپل پلار د دردناک انجام سره سره د عربو د میلمه پالنې د روایت له مخې د زبیر له خبرو سره مینه ښکاره کوله. خو زبیر دا احساس کړه چې د هغه په شونډو غمجنه مسکا د آهونو او زګیرویو نه په څو واره زړه دردونکې ده. د خبرو په وخت کې خالد څو ځلې له ځایه جګ شو او د لویې دروازې په لور به یې وکتل. بیا یې علي ته وویل ناهید تر اوسه نه ده راغلی، ورشه رایې بله. علي اوچت شو او ووت. خالد زبیر ته وویل د ملکې او شهزادګۍ زما له خور سره زیاته مینه ده. نن هغوی دلته راغلی وي. ناهید یې هم ورسره بوتله. هغه که دغه خبر واوري ډیره به خفه شي. تر اوسه لا د مور د مرګ په ماتم کې ده. هره ورځ د مور قبر ته ځي. بیا یې یو سوړ سویلی وکړ او چوپ شو. زبیر په غمجنه لهجه پوښتنه وکړه مور مو څه وخت وفات شوه؟ خالد ځواب ورکړ 2 میاشتې کېږي چې وفات شوه. د پلارجان له تګ څخه وروسته تر 6 میاشتو پورې په موسمي تبه ملاریا ناروغه وه. خو د هغه د مرګ اصلي سبب د پلارجان بېدرکي وه. هغه به سهار او ماښام بام ته اوچته شوه. د سمندر په لور به یې کتل چې له لارې به کومه کښتۍ ښکاره شي. په څېره کې به یې له خوښۍ رڼا ځلېده. زه به یې د احوال لپاره بندر ته واستولم او چې زه به یې یوازې ولیدم چې راستون شو سترګې به یې مړاوې شوې. د ژوند په وروستي ماښام په زینه د ختلو نه ولوېده. موږ د دې په وار وار غوښتنه کټ بام ته وخېژو او دا مو هم کټ ته اوچته کړه. مور مې هلته تکیې ته ډډه ووهله او په سمندر یې سترګې خښې کړې. له بده شامته په هغه ورځ هېڅ کښتۍ راښکاره نه شو. زه د ماښام په اذان له بام نه راښکته شوم او نږدې جومات ته د لمانځه لپاره لاړم. چې بیرته راغلم دې وروستۍ سلګۍ وهلې، سترګې یې لوڅې وې او لرې په سمندر کې په کوم ټکي ګنډلې وې. ناهید راته وویل چې وروستي الفاظ یې دا و ناهیدې ستا پلار راځي، خامخا راځي. هغه بې وفا نه دی، بې وفا زه یم چې د هغه انتظار مې ونه کړی شو. زبیر په خپل 22 کلن ژوند کې له تورو او نیزو پرته بل څه نه و لیدلي. هغه یو نه ویریدونکی بیړۍ چلوونکی ماڼو او یوازې له توپانونو سره په مقابله پوهېده. د هغه ژبه د خوږو او مزهدارو الفاظو سره ناشنا وه. د خالد خبرو زیات تاثیر پرې وکړ، خو بیا هم له ده سره د ډاډینې او تسلۍ لپاره مناسب الفاظ نه وو. یوازې دومره یې وویل او چوپ شو چې خالده زه ستا د مور په دردناک او ارمانجن مرګ ډېر خفه شو. کاشکې ما له تا سره د دې ویر پیټه اوچتولی شوې. علي په منډه راغی ویې ویل هغه راغله. د زبیر سترګې بې اختیاره د بهرنۍ دروازې په لورې ور واوښتې. ناهید چې په دروازه ننوتله له لارې له خپل ورور سره بیګانه څوک ولیدل. لږ یې پښه ونیوله او په مخ یې پرده راخوره کړه. بیا یې ورو ورو قدمونه اوچت کړل او وړاندې لاړه. زبیر دغه وخت یو ژړغونی غږ واورېد. آیا دا رښتیا ده چې د پلارجان کښتۍ؟
او نور د هغې غږ په سلګیو کې ورک شو. زبیر د حسن او وقار یو بې مثاله ځلکا لیدلې وه. د هغه سترګې د نورو لیدو لپاره تیارې نه وې او په خوا له دې چې ناهید پرده په مخ واچوي د خپل نظر بلې خوا ته اړولی و. د هغه د مخامخ پر ځای سترګې لاندې په ځمکه ګنډلې وې. زبیر یو حیاناک ځوان و. د مور او پلار او چاپیریال د روزنې اغیزه وه چې هغه باید همدغسې حیاناک وای. پر دې سربیره زبیر پر ځان پوره باور او کنټرول درلود. هغه په وړکتوب کې له خپل پلار سره د لرې لرې ملکونو سفرونه کړي وو او په زلمیتوب کې ښه تجربه لرونکی کښتۍ چلونکی بلل کېده. د په لرې لرې ملکونو او د اوږدو سفرونو په ترڅ کې ډېرې ځوانې او ښایسته نجونې لیدلې وې چې د شوخو ځوانانو په لټه کې وي. په شام او فلسطین کې بې شمېره بې باکه سترګو د پر مردانه حسن اعتراف کوو. خو د دې وخت د نورو نویو ځوانانو په څیر د سترګې تل د ځمکې په لور وي.